ګورې غټ غټې مګر زموږ انګور پر خواږه دي. هلمند د افغانستان په سویل لویدیځ کې یو هغه کرنیز ولایت دی چې د کروندو د حاصلاتو په زیاتوالي او کموالي پورې د ډېری خلکو ژوند تړلی. احمد د هلمند په بست سیمه کې یو هغه کروندګر دی چې له نن څخه 4 کاله وړاندې پر خپله 1.5 جریب ځمکه باندې د انځرو باغ جوړ کړی چې اوس یې د هر کال حاصلات شاوخوا 4 لکه افغانۍ عاید ورکوي. د احمد په خبره د هلمند ځمکه د انځرو باغ ته جوړه ده او د کال تر اخره دوی له خپل دغه باغه میوه ترلاسه کوي. ښه دی، برابر دی. بس 1.5 جریب ځمکه به وي. من په هغه واله کې 500 600 200 300 دي. حالات چې سم تر پایه سره وچلي 4 لکه 15 لکه 3 لکه روپۍ جوړوي. د هلمند په همدې تاریخي سیمې بست کې عبدالولي یو بل بڼ روزونکی دی چې پر خپله څه باندې 1 جریب ځمکه یې د انګورو باغ جوړ کړی. دی هم د خپلې دغې کروندې خوښ دی او په خبره یې که یې پر همدې ځمکه د غنمو او جوارو کرکیله کړې وای دومره عاید به یې نه وی ترلاسه کړی کوم چې هر کال د انګورو له دغه باغه ترلاسه کوي. 1 جریب یاره یوه بسپه ده که 2 بسپې به بالای 1,20,000 داسې افغانۍ جوړي. باغ خو یو ډېر انبار نه غواړي، بل شیدارې و ماتې و دا کیسې نشته. نو د باغ مصرف کم دی، خالي زما د دست خواري ده چې زه په وکړم. نو دا ډېر پرې جوړوي دا پیسې. د هلمند د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ مدیر شفیق الله مبین هم مني چې هلمند کې د انګورو او انځرو حاصلات 100 کال د نورو کلونو په پرتله 10 سلنه زیات شوي او هلمند کې پر څه باندې 16,000 هکټاره ځمکه باندې د انګورو او پر 320 هکټاره ځمکه باندې د انځرو بڼونه کرل شوي دي. د چې په هلمند ولایت کې د انګورو باغونه ورځ تر بلې ډیریږي، نو د دې څخه 16,200 هکټاره ځمکه د انګورو په باغونو باندې پوښل شوې ده چې د دې څخه موږ تقریبا حاصلات لرو 19,600 مټریک ټنه حاصلات به ولرو چې 10% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي دي. انځر هم د تیر کال په نسبت باندې څه اندازه زیات شوي دي. بلخو بیا د هلمند د صنعت او سوداګرۍ ریاست د صنعتي پارکونو امیر کاري فضل احمد فضلي هم ژمنه کوي چې د روان کال په جریان کې به د هلمندي کروندګرو د حاصلاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي چې د ځینو یې عملاً کارونه جریان لري. په بخش کې هم موږ هڅه کړې ده، تقریبا 2 نفرو ته اوس موږ جوازونه ورکړي دي چې یوه سړه خونه په دغه نږدې صنعتي پارک کې د سردار ګل محمد خان په صنعتي پارک کې جوړیږي، پر هغه باندې اوس فلحاله کار روان دی. او یوه ډېره غټه سړه خونه چې موږ لرو هغه د شورا او د میدان سره چې وزیر صاحب خاص مشخص هیاتان څو ور راوستلي دي پر هغه باندې ګرځېدلي دي. د هغه ډېر کار شوی دی، یو لږ کار یې مانده دی. هغه د ټول ولایت په سطح باندې یو غټه خونه ده، انشاءالله د ټول ولایت لپاره هغه کفایت کولی شي. د هلمند ولایت پر کرنیزو ځمکو باندې د غلجاتو د کرکیلو ترڅنګ پر زیاتو ځمکو یې د میوې بڼونه هم جوړ شوي دي چې له همدې طریقه د دې ولایت اوسېدونکي د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په موخه ورڅخه عاید ترلاسه کوي. نعمت الله همت، د افغانستان ملي راډیو، هلمند.